لنډغرو کولابیانو متعصبین چې ویل ما افغان نیستم او په موږ بیا عریضې کولې توهین به کوو تحقیر به کوو هغې د مګکانو غوندې غلې سوه خو یو تعداد غمازان اسودان ګلخانان او بدبخت انسانان د پښتو دښمنان هغې شپه ورځ ما پسې غاپي ما قسم خوړلی چې د هر افغان هر پښتون په جیب کې به وړیا لایبرري وي پښتون لیګي سریبرري به وي بالاخره هغې به خپله ژبه پېژني ژبه یعنې هویت تذکره آیډنټیټي شناخته او تاریخ یعنی د خاورې قباله تاریخ ونه لري خاوره نه لري عزت نه لري حیثیت نه لري شرف نه لري هیڅ شی هم نه هر یو کتاب مو چې زړی هر افغان کولی شي ډاونلوډ کړي او دا به د خیره 6,000 ته رسوو موږ افغانانو هغه ورځ نه هېرېږي چې ټول قام ته به ترست ویلی اته په موږ باندې کتابونه لیکلي بیخي پردي وي پاکستانیان دي کوی سلیمان والا دي اوس چیرې دي هغه زموږ نه هېرېږي سیاین دغه واشنګټن کې چې کوم جرم کړی کوم افغان د ټولو پښتنو د کرزي عکس یې میخې هغه هلکې سره د نغمې میخې او زما یې میخې ټول پښتانه یې غلي کړي وو د ډاره چا پښتو غږېدی نه څه اوس ماشاءالله پښتانو ته ګوره سلوړې ګرځي او هر چا ته ځان ثابتوي چې موږ څوک یو باعزته اوسئ